د مرحوم مسجدي دعوتیار په یاد لومړی تلین غونډه ترسره شوه. دغه غونډه چې د روښانه لیلیڅې په انګړ کې جوړه شوې وه، پکې د مرحوم د کورنۍ په شمول د لغمان د بیلابیلو دولتي او خصوصي لیسو مکاتبو مدیرانو، استادانو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. غونډه د قرآن کریم څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د بسرام د نجونو لیسې مدیر د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د مرحوم مسجدي په اړه لنډه وینا وکړه. بیا د پوهنې ریاست په استازولۍ مولوي عبدالمتین مبشر له کابل څخه راغلي میلمه استاد عبدالهدي قریشي، د اصلاح علي لیسې مدیر عبدالبصیر اعظمي، د روښان علي لیسې مدیر میاررسول حمیدیار په وار سره خبرې وکړې. وی ویل مرحوم مسجدي عالم د ښو نیکو اخلاقو خاوند و. تل به یې ځوانان تعلیم ته هڅول. د نوموړو په وینا چې بې پلانه معلم یې نه خوښېده. دعوتیار صاحب که څه هم د موقف په لحاظ نه په ډېر ټیټ په نظارت غړی او په ټیټ موقف یې قرار درلود، واقعا د علم په لحاظ باندې د علم او د پوهې د تجربې د حوصلې د دینداري د تقوا د تعهد د مسؤلیت په لحاظ باندې نو زه فکر نه کوم که د لغمان په ولایت کې او په دغه معارف په دغه بخش کې دا خالیګاه څوک ډکی کړي. د ډېر خدمتونه کړي، ډېرې تجربې خلکو ته لري، ډېرې تجربې استادانو ته وړاندې کړي دي، ډېر هلې ځلې کړي دي او دغه معارف یې داسې خلکو ته جهې ته رسولی ده، د معارف په کیفیت باندې خلک پوه کړي دي. جناب دعوتیار صاحب د پوهنې، تعلیم او تربیې په ډګر کې ستر خدمات وړاندې کړي. د هغو له جملې نه د استادانو معلمینو په روزنه کې، د مدیرانو په لارښوونه کې، د سرمعلمینو په ښودنه او په لارښوونه کې کوم خدمات چې ده وړاندې کړي، په کوم تعبیر چې وړاندې کول، هغه تعبیر او هغه فلسفه، روغه فلسفه چې په شاتو لړل سوي کلمات او جملې د دې استادانو د روزنې او سمونې لپاره وړاندې کولې، هغه موږ سره نشته. کومه فلسفه او کوم تعبیر چې الله ده ته ورکړی، کوم خوږ برخورد چې الله ده ته ورکړی، زموږ په دې اوسني عصر کې زموږ په لغمان کې په دغه منوال کس نسته. نو خدای دې پیدا کړي، انشاءالله نا امیده نه یو. زه د ده خدمات ډېر تاییدوم. ما چې څومره لیدلي، زه هم د هغه د ډاګر یو ملګری وم او زه خوشحاله یم چې موږ داسې خلک درلودل. خو ژوند همداسې بقا نه کوي، غیر د الله نه بل څوک نه پاتې کېږي، مري. خو دعا کوم چې الله دې موږ په دې لغمان کې د لغمان د بچیو د ښوونې او روزنې، د معلمینو د سمونې او د مدیرانو د لارښوونې لپاره دغه شخصیتونه پیدا کړي لکه جناب دعوتیار صاحب شو. دعوتیار صاحب ډېر یو حوصله‌مند پوه سړی و، ډېر داسې زحمتکشه سړی و. که درته ووایم د لغمان په معارف کې دې غوندې په دې درجاتو کې ګرځېدلی سړی چې پراژان، ناکلمان، پریانه، نورالام صاحب دریا، سردرې، دې خواته د بادپخ ساحه په مرکز کې ډېر زیات مکتبونه د دې په باندې پیشنهادونو، د دې په نظر لیکلو باندې ایجاد شوي دي. ډېر زیات ښوونځي دي د ذکورو او د اناسو. ډېر یو حوصله‌مند سړی و. یعنې که کوم ځای کې به د خبرو ته ودرېد، خبرې به ډېر مؤثر وو. چې کوم ځای کې به لیکل کوو، دا لیکل یې ډېر تاثیرګذار وو. حتی چې د موږ په هر څه کې تقریبا دی نه ډېر زده کړه کړې دی او په زده کړو کې یعنې موږ د هغې د تجربو نه په نورو ښوونځیو کې ډېر استفاده دې کوو. خو واقعیت دی چې د معارف یو ډېر خاص، ما به دې ته ویل چې ته د معارف مفتي یې. یو خو د فقه مفتي وي، خو د معارف په مسایلو کې چې به کله دی نه موږ پوښتنه کوو، لایحه او طرز العمل دا ټول ورته داسې حاضر په ذهن کې به او د هغې نه به مادهوار به هغه به موږ ته ویل چې دغه ماده کې دغه هدایت شوی دی. نو ډېر پوه سړی و. د هغې د خلا مهمه دی چې ډک شي. خو الله نه دعا کوو، غواړو خدای پاک نه چې د معارف څومره چې دا کاروان دی، الله دې په ښو خلکو باندې ډک کړي او داسې حوصله‌مند خلک وي، پوه خلک وي، بادیانته خلک وي او د وطن درد ورسره وي، د اسلام درد ورسره وي. خدای داسې خلک معارف ته راولي څنګه چې دعوتیار صاحب وو. نوموړو مرحوم مسجدي د علم او پوهې په لحاظ ستر شخصیت یاد کړ او زیاته یې کړه چې د معلمینو او شاګردانو په لارښوونه کې ډېرې هلې ځلې کړي. د دې ترڅنګ د مرحوم مسجدي مشر زوی استاد مراد منلي له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې دې غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې د خپل پلار په نقش قدم به مخ ته ځي او د لغمان د پوهنې لپاره به خدمت کوي. زه نن پر دې باندې ویاړم چې زما پلار دلته هغه څه چې د دوستانو سره ول او د دوستانو یاداشت کړي وو
او د دوستانو د خاطراتو پر شکل باندې دلته یادونه وکړه. زه او زما ورونه ستاسو سره لمدې مایک نه تعهد کوو لکه څنګه چې قریشي صاحب ورته یادونه وکړه. انشاءالله کم خبره چې تا یاده کړه او کم د خصوصیاتو یادونه چې زموږ قدرمنو ترونو او مشرانو یاده کړله د نهضت یادونه وشوه، همدارنګه د ښې کارکردګۍ او د ښې روابطو او د حسنه روابطو د پاللو او همدارنګه په ځان کې عاجزي او په عهد باندې وفا پر دې ټولو باندې در سره ژمنه کوو. موږ څلور پنځه ورونه انشاءالله موږ در سره ژمنه کوو څنګه چې زموږ پلار تاسو سره په تعهد باندې ولاړو او پر تعهد او په ژمنه باندې دې وطن ته خدمت کوو. ملي ارزښتونه ورته اوليت درلوده، تاسو سره من حیث د هغه اولاد او ستاسو د وراره انشاءالله تعهد در سره کوم چې د دې وطن دردېدلي او کړېدلي ولس ته به خدمت کوو. خدمت لکه څنګه چې زما پلار د جهاد په طریقه او همدارنګه د علم او د پوهې او د قلم د پاللو د طریقې کوم اهداف درلودل د اهدافو د درلودلو دپاره به انشاءالله په ټوله معنا باندې انشاءالله ژمنتیا او ژمنه در سره کوم چې هغه به عملي کوم. د یادونې ده چې مرحوم مسجدي په 1442 کال د لغمان مرکز مهترلام پورې اړوند هرمل کلي ماین قلا کې زیږېدلی. لومړنۍ زده کړې د کټل په ښوونځي کې ترسره کړي او بیا د روخان علي لیسې څخه په عالي درجه فارغ شو. نوموړي په 1469 کال په مختلفو ښوونځیو کې د تدریس چارې پر مخ وړي. په 1455 کال کې د لغمان پوهنې ریاست د تفتیش غړی شو. په کال 1485 کې د لغمان علي دارالمعلمین څخه فارغ شو چې په کال 1401 د سرطان 6 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله د 2 کلونو په عمر له دې پاني نړۍ وکوچېد. روح ښاد.